إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن نورونو دوهما خطبه اسباب من اسباب الدخول الجنه او یا په عنوان د مفاتيح الجنه سره چې الله رب العالمین د ټولو نعمتونو او د خوشالیو د خادیانو بیلګه او ټولګه جنت ګرځولې دي او د ټولو مشکلاتو مجموعه الله رب العالمین جهنم جوړ کړي. الله دې موږ او تاسو له پناه راکړي. دا زمنګ د جنت متعلق دولسمه خطبه ده او اسباب د جنت متعلق دوهمه خطبه ده. د جنت هغه اسباب به ذکر کوو چې د الله رب العالمین په قران کې او یا د محمد صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې وی. او د دې خطبو فائدہ دا ده چې د الله رب العالمین نه جنت په روپو ناغستل کیږي چې دا په ډالر او په سرو زرو باندې حاصلېږي، بلکې د جنت د حصول د پاره الله رب العالمین اعمال مقرر کړي دي چې په دې عمل باندې او په دې عمل او په دې عمل باندې الله جنت ورکړي. نو بعض اعمال مو ذکر کړي او بعضی به ذکر کو ان شاء الله تعالی. الله رب العالمین په سورۃ النساء کې فرمایلی دی ومن يعمل من الصالحات، چا چې د صالح اعمالونو اعمال وکړه دا منګ ویلی او عمل صالح دی ته وی چې د محمد صلی الله علیه وسلم نه ثابت وي او د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې دا به نیک عمل وي. او که څوک یو عمل ته د نیکوالي او د خوالي نسبت کوي خو چې د محمد صلی الله علیه وسلم نه ثابت نوي دا به نیک عمل نوي. مثال موږ مخکې ویلو. بیا الله رب العالمین دا نیک عمل چې د نو د سي نه دی ویل چې سړی به جنت ته ځي او خزي به نځي. دا خبر اسلام کې نشته ده. ان شاء الله په دې به مستقله خطبه کوو چې زنانو د پاره د جنت د تللو کوم اسباب ځانګړي دي. الله فرمای من ذکر او انثى، دا نیک اعمال کې نارینه کوي که زنانه کوي خو یو شرط ورلده چې هو مؤمنون، ایمان ورله شرط. د هر نیک عمل نه مخکې ایمان توحید لازم او ضروری دی. که یو عمل کې توحید نوي نو څومره اعلی عمل وي دا به د الله په نسبت باندې اوچت نوي، لکه خدمت د محمد صلی الله علیه وسلم کولو
او د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع کول د قومونو نه او د قریشو نه دا لوی عملو ابو طالب کړه او خو ایمان پکې نو فائدې نشته. فاولائک يدخلون الجنه، دغه خلک چې د نیک اعمال کړي دي الله به جنت ته نه باسي. نیک اعمال تشمار چې لاس چومې راشم دا یو خطبه ده ان شاء الله. ولا یظلمون نقیرا، او چې څوک نیک عمل وکي نو د نقیر په برابر باندې ظلم به پینې کیږي. نقیر د کجوري د اډو کې په شا باندې یو داغ د نقر الدیک، کله چې دا چرګ دانه راټولې د زمکه نو الته یو خال پاتې کیږي چې په سترګو باندې خاله بند لري نه محسوسيږي. دومره ظلم بم نه کیږي. د ظلم دوه صورتونه دی، یو دا چې ستا نیکی ورکشي خلک کنه زما د تسبیح ورقه ورکه پسې ګرځي، د خیرت فکر کوه عمل دې ورک نشي. او دویم دا چې عمل دې په شرایطو برابرې خو برابر دې تا پکې نه اخلم وای کنه وای خلک یو بل تا دې کې مانه سوق داخلي نه د الله رب العالمین په مخ کې اعمال رکیږي او نه د الله رب العالمین سره د خلقو د اعمال به قدر ده، نه قدر دی. الله عزیز ذات دی، قدرمن ذات دی ګوره الله رب العالمین. او کله کله د سیمه چې تا عمل کړي خدای الله سره جنتونه خلاصي بیا بسکه جنت هم نخلاصيږي. ولا یظلمون نقیرا، اس قسمه ظلم د نیک اعمال په نه قبل دویا پور کېدو کې دا نشته دی. او د سیم نه کېږي نیک عمل دې کړو جهنم ته ورته هغه نیک عمل چې په شرایطو برابر. دی آیت نه مونږ ته درې خبرې معلومه شو. یو مونږ ته دا معلومه شو چې اعمال الصالحه سبب د دخول د جنت. دویم مونږ ته دا معلومه شو چې ناری نه دی کو زنانه دی خو چې د الله او د الله د دین تابع دی الله به جنت ته وي. پدې کې سړی په خزو کوم فوقیت او لوړواله نه لري. دریم مونږ ته دا ثابت شو او هو مؤمنون چې ګوره ایمان ډیر لازمي دی د هر عمل نه. او څلورمه د دې درې وړو نه دا ثابت شي چې دا شی نه موجود وي نو فاولائک يدخلون الجنه، دی به جنت ته ځي. الله ظلم نه کوي. په بل ځکه الله رب العالمین فرمایي سورۃ اعراف کې په هغه آیت کې تقریبا څلور اسباب موږ د جنت راوستلې دي. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. دا ډیر ناشنا مزیدار آیت دی، ډیر موضوعاتو ته پکې اشاره دی. الله فرمایي ونزعنا ما في صدورهم من غل. دنیا کې عادت دی غاټ علماء دوه د دین کار کوي، خدای یو بل ته پړه کې لګ درونواله لري. د کار زمانه څنګه مخکې ده، د تعلقات دوستان څنګه دي، د زما تعلق د څنګه انتقال شو، د مدرسه لاس چته زما غلا نه ده برابر، د سګاړه ما سره نه غاړه ته خلک سلام ما ته نه سلام، د جنازې ته راغوړی ما نه راغوړی اجتماع یعنی پړه کې یو خلل خامہ خوي. دکاندارانو کې دا زرګر بدی شي، د چمیار بدی شي، د زما خواته دکان جوړ. لیکن په آخرت کې به الله رب العالمین د جنتیانو د زړه د اخیری او د درونواله حسد او کینه او بغض او بخړونه او یو بل پسې غیبت او دا خبره به بالکل الله وباسي. ټول جنتیان به داسي لکه یو جسد چې دا موږ مخکې حدیث ویلو، د ټولو جنتیانو به داسي فکر لکه یو زړه چی په دې موږ حدیث ویلو. زکه دا خو به جنت نشو کنه، دا خو به دنیا شوله چې الله په چا یو نعمت کړی دا د خپل نعمت سیال سره لګ درونواله لري. اخرت کې بدا درونواله او د دې چا ډېر مزیدار مثال ویلې دی. یو جنتی دی چې الله رب العالمین ولا لس چا توسل چا بنگله ورکی، دا بل د دین ډېر لوړه بنگله کې دی. ځکه تفاوت خو په جنتیانو کې شته کنه، ما او ابو بکر خو یو شان دي جنتیان خو نه کنه، خو ډېر اعلی او ارفع دي. وې دا د ټیټي بنگلي والا او د ټیټي درجه والا بدلول انسان د سی برداشت کوي لکه څنګه چې په دنیا کې د رنگونو والا بل رنگ والا برداشت کوي. زه دې په پویا کوم ته تو رنگي سړی ته خستانه عزت ته ډېر خسته مو ته څه شي. زه خو د ګلاب ګلیم هر څو خپل ځان ته خوشاله ده کنه ده، هر سړی په خپل رنگ باندې په خپل قد او قامت باندې په دې باندې ډېر خوشاله ده، ډېر مزیدار. بس کوشش ته صابون دی او بده یو دا یو شبل شي وجود په سراکاږي چې لا خسته. الله رب العالمین به یو د جنت د صفاتونو نشولا چې د جنتیانو بړونو کې به یو بل تخیره نه خیره.
دویم تجری من تحتها الانهار، دا موضوع منګ ویل و انهار الجنه، الله به دیو د دې بنگلو لاندې ولی رواني کې وبو نهرونه بوي. څلور قسمه سوره محمد کې او دا غینه غیر منګ ویلي. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. دې ځکه ډېری خبرې. وقالوا الحمد لله، په دې لفظ کې فائدہ دا ده چې جنتیان به په آخرت کې د الله رب العالمین حمد او ثنا وایي او ملائکه هم دا وایي. خو په دې ځکه یو بل عظیمه فائدہ ده. وقالوا الحمد لله، جنت ته منګه د توحید د وجه نه راغلی یو. جنت ته چا د وجه نه راغلی؟ توحید د وجه نه من الله راوستي. الذي هدانا لهذا، د هدانا دو معنی وکړه، ارات الطريق، ايصال الى المطلوب. الله لره صفاتونه دي هغه الله هدانا لهذا چې موږ له توفیق د هغه اعمال راکړلو چې دی جنت ته سړی داخلي. دا لمونځ دا جهاد دی، روزه دا، علم دی، دعوت دی، صدقه دی، سخاوت دی، مسلمان باندې شفقت دی، حیوانات باندې شفقت دی، د الله د پاره د کافر سره شرعي طریقه جنگ دی. دا اعمال دي، خو دې اعمال توفیق څوک ورکي؟ الله رب العالمین. ترڅو چې الله ونه غواړي موت یې سم نشو. او دمه معنی دا ده الذي اغه الله صفاتونه منګ وایو هدانا چې منګ را ورسولو، لہذا دی جنت ته منګ را نه نستلیو. وما كنا لنهتديا، او منګه دا وسو توان نو چې عمل مو په خپل قوت باندې کړی. دا وسو توان منو چې جنت ته الله نه غوښته او مخ خپل رانه نه وتی وې د سي ممکن نه و. لولا ان هدانا الله، ک الله نو را وسته من نشو راتلله، ک الله توفیق نو را کله من بدانه ک عمل خپل کړي نه. آیت کی ګورا یو د جنت سبب شو. وقال الحمد لله الذي هدانا. التوحید من اسباب دخول الجنه، چې قران کې د تعبیر شوی او هو مؤمن. دویم هدانا لهذا التوفيق من الله سبحانه تبارك وتعالى، الله چې مرسته او مدد ونکي په خپل قوت څوک جنت ته نشي تللی. مثلا د عمل توفیق څوک ورکي؟ الله. چې تی وکه ولای د قبول نکي به بس دا قبلیم الله، ستاد خاتمم الله برابر کړ، په دې توحیدم الله باقی پاتې کړل. او ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الذي هدانا ان هدانا الله. دا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. دا الله رب العالمین د دې شکرې بار بار یادونه کوي چې ما سره الله خکړي. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، دلته بل سبب د دخول الجنه هغه د الايمان بالرسل. پیغمبرانو باندې به ایمان لري چې دا د الله د طرف نه حق دی او رښتې دي، او چې د کم پیغمبر په وخت کې په دین کې سړی موجودي په دین به عمل کوي. لکه موږ د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان او په قران او په صحیح حدیث باندې مکلف چې عمل کوي. نو فرمای لقد جاءت رسل ربنا بالحق، زمونږ د الله پیغمبران رښتیا راغلیو، خبره یې رښتیا وا. نو چې کله دیو دا خبرې کوي الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. د جنتیان لګیا دیو د الله شکریا ادا کوي چې موږ جنت ته د الله په توفیق باندې راغلیو، او موږ چې جنت ته راغلیو انبیاو دعوت کړي او موږ دعوت منلو، هغه رښتیاو د انبیاو دعوت منو رد کړي، مخالفت منو کړي، نو ځکه جنت ته راغلیو. کله چې دا خبرې وکړه شي ونودو ان تلکم الجنه اورث بما كنتم تعملون، یو आवाज به وکړی شي چې دا هغه جنت دی چې تاسو ته په میراث کې درکول کیږي او په سبب د هغه اعمالو چې تاسو کړیو. نظم مؤمنان ورونه په آیت کې اسباب الجنه یو التوحید، دویم التوفیق من الله سبحانه وتبارك وتعالى، د الله رب العالمین توفیق په امتثال الاوامر باندې، د الله توفیق په اجتناب النواهی باندې. او دریم نمبر چې دینو په دې آیت کې هغه سبب د جنت چې دینو ایمان بالرسل، د انبیاء دین ته حق ویل، او څلورم سبب بما کنتم تعملون ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن، نیک اعمال کول دام سبب د چا دی؟ د دخول د جنت. نو الله حمدونه وایا، د الله نه توفیق غواړه چې الله د لپاره کې باندې توفیق درکړي، الله دې اعمال قبول کړي. بس جنت ته چې داخليږي نو الله 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 د الله په فضل به داخليږي.
یو بل سبب د نبی صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې درې اسباب نور جمع دي. عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في رب الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. نبی صلی الله علیه وسلم نیکی او جنت ته ترغیب ورکړي. اسلوب د بیان ډیر ناشنا بیان کړي. وی ضمانت کوم ذمہوار یما چې چا د سي اعمال وکړل د څه خبر وسره کی. نو درې اعمال دی. یو زما مؤمنان ورونو جنگونه او جګړې پرې خودل، لانجې نه دي دا پرې خودل. انا زعيم ببيت في رب الجنه. د الله پیغمبر فرمای جنت په دې غاړه غاړه په دې څنګ څنګ کې دیو مضبوطی معنی ضمانت ورکوم هغه انسان ته لمن ترک المراء چاچی جنگونه شخړې لانجی مصیبتونه دای پری خودل و ان کان محقا اگر چې دا کوم کار پریګدی دا د حق دی ځان پویا کړ. یو انسان د خلکو سلانجه کې دا وي وسره زما دماغ مخ خرابوي تاسو په حق او زه په نه حق څه کې وزر را باندې کو څه را باندې کو لانجو ته نه مزګار څوک یو خانه کې شي څوک بل خانه بس دا خاموش غلې ده به خلک وی میرو کوی مینورو وی درو بچو خانه جنت دی پیو بیللو جنت دی پیو بیللو په دې ځان پویا و دې نه راوړي. مثال په تور باندې زما او ستا جنگ دی دا زما رومال دی تا دا رومال زما داوا دې کړه کنه. اوس داوا چې د نو په پښتو کې متل دی با داوا باردارا ونه د څه خو به راورچیږي. دا زمنګ ډیر غلط رواج دی. دا زمنګ د ملکانو دا زمنګ د مشرانو خپل کشرانو ته او د کلو د جنگولو د پاره د جنت د ختمېدلو د پاره یو متل جوړ کړي. من را روان دي کنه ملکان بسروغ ته یو مسله سپړي بس یو رغمه چیرته حلال ک غړو ګره غلاله ک خړه خوروا وک خپل به صابن خوري کتابه غړي حلاله تبا دي شه د سمالک دی ما ډیر غزونه کش کړی دي ما ته د ټول نه آسان الله تعالی زور کوله شم ملک ځکه ملک کی ګوتی پکې ډیری کنه چې سړی ټول مرز نو خو ډاکټر چې کومه ته متوجه شي ورته لیکي نو څور نه لیکي پیش کې بمبار کړي وي چاته ویلې ډېر د مشرانې په عذاب کړل مشران الله په عذاب کړي ښا کور کې دال نشه خړلې او جرګه دي له جوړه کړي چې مال پیلال. نو یو سړی تاسو ما په دې رومال ما سره دعوه واچوله شاته درته خلکو پانی درکړي چې بس خبره سوا چو موږ دلته شي درته شو کوو کله دا جرګه ماران کې نه کوي دا واړه نه پويګنه سپینګری پويګا چې په کې نه کوي وی خبره دې په موږ د خو څه صرف کانه ورواټه درنه موضوع بلیسته زیاده به چیرته ویل کو ستا ډیره پکاري ما په کنډګل کې ویل په ټلیفون کې شته ځان له پیدا لا خیر فی کثیر من نجواهم دقه یدن ویل. نو زما استاد رومال څنګه شو رومال زما د ماته معلومات دي خو بس زه تاسو چې الکه د دې جرګو مرګونو تیر شهر دا رومال استاد زما د سره نه دي دا مې ولې تاسو پرې خو دوم چې لانجه ختم شي. لانجه مې ولې ختمه ولا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا خپل حقم پرې خو دو چې لانجه او د جګړې نه غاړه ته شودا به جنت ته ځو ولا په جنت کې یو بنگلی ذمہ واره ما زده نشاط شو ته ټول ورځ وای کنه مولا مې ویرو رومال مې په وجه زور واغستو ولا هم د دوه خوشې مې ویرو چې دوړې مې دی پاتې ولا ډېر باتور وي سپې چې ډېر غپي لاره وها ورتستنی کوم ته زنګور خطه کې هغه یو حق وي ته دوه لا حق دا عادت په من کې نشته موږ د جنگ نه نشاته کی موږ د چا د لانجې نه مؤمنانو ورونو لانجه ختمه وا جنگونه ختمه وا برید په 50 سانتیو په 1 میټر حل کیږي حل کې است بس خبر ختمه کښ خړې ختمه وا په یو سر در باندې د خلکو شر اوړي لا شبه صورت یاره ډیره بخنه کوزه تیر وته فکر شته خبره بس انت ساته نو جګړې شرونه لانجی دا چې څوک نخوخوي او دا پریګ دي اگر که د خپل حق نه پسې تیر شینو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای انا زعیم زامن او ذمہوار یم بیتین کی تنوین د تعظیم د پاره تکثیر د پاره یو ډېر لوی غټه بنگلا عظیم الشان او قیمتي بنگلا په جنت کې زور کوم د الله په فضل باندې خو هغه سړی ته لمن ترک المراء وان کان محقا چې جنگ او جګړه پرې خو دا سره د دنه چې حق کېدل خلنجي نه خوښوي
بس په خلک سوچو کې چې 15 جرګې ځان ته برابر کړي دي ذکر ته سړی خبره کول ان دی گیټ نه بار نو می نالم نو می بیکار زما د خپل په خرابي زما خپل خوان په خرابي ان دی گیټ نه بار ما ته ویلم وې زه تهجد ته نه را پاتېږم هغه وخت را پاتېږم چې جنگ ته مړ شوم یا الله یو خدرنه مشکل لا ته پیښ او چې چیرته یې خړې خړې خپې خړ غوندې چټې ده د سمسيرې شانتي مخې ده ټول خلک یې پیژني خدا نو می سخاله چې زی ویم او بس کته د جرګي پورته د لانجخ مړه خدا شپک طرفونه الله پیدا کړی په دې سپورت ټول طرفونو کې د لانجي ماته په دې خپل خلول پندې غوږ می وې زه تهجد کوم د دې لپاره چې الله ماته مشکل پیدا یا الله توبه یا الله توبه استغفر الله دا ټول علاقه ته پریشان نوم بنوي نه به بار څوک نوم نه به وس ته د څه کار مکوا چې عالم مجبور شي استاد صفاتونه خلق ته په دې منبر وي د جنازه چې ماته 15 متر کې پرته یې ولا نه کول ته بل مولا به کله سو دوري کې قشانی مولا به کله کدا چي عقبه ولا کوي مؤمنان ورونو جګړه ختمه کوي الله نه جنگ مغواړي چې الله ماته مشکل پیدا کړي غریب مسغلا وا ختمه کا جګړه نو جنگونه لانجی مشکلات منډي ترړي ها هو ختمه ول دا سبب د چا دی ورونو د جنت دې کډه خپل مسله پرته ده یعنی باید مؤمنان دمه ژوند دي مؤمنان باید دمه ژوند دي ما چې د چا سلانجرات لنه غوړې ما ته به د سی وي زه 2 منټ ډېر خاري چې مولوی صاحب تا چې جنگ باندې کوس په خپل شروع کړ خل پټ بنه ما ته ښکارا به زه خوشالي کوم الله دې منګو تاسو کې صبر تحمل برداشت واچو موږ له دومره غوسه راځي به دا ټول خبر را نه پات نو جګړې ختمول ذم وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا نبی علیہ السلام د جنت په دې منس کې نه منس کې ګوره فردوس دی د جنت په دې منس کې زه د یو بنگلي ذمہوارم چې هغه سړی له بدا بنگلا الله ور کوي زما په ضمانت باندې چا چې دروغ پرې خودل اگر که په غب شپ کې ولې نه غب کې بم دروغ نه غب کې موږ دروغ وکړو لکه ډیر صورتونه برابرېږي سړی نه څه بچره خپل کې راغلی حکم دی ذکر روان خلک راخاره شنه غو نشته مړه ما غب لګاو دا غب کې دروغ پرې غب کې دروغ څه د رښتیا واخو بیخي مې وغه چې په ولاړ او قسم کې خامخ ورته ولاړ چې دا د رښتیا شي اخو موایا خو په غب کې دروغ پرې ده نو زما مؤمنان ورونو نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته دسی وي دروغ مو وي چې رښتیا مې جنت ته بلای باید دروغ ونه وي د دروغ گواہی ونه کو دوه مؤمنان ورونو کې مشکل دی باید دروغ ونه وي رښتیا وي دا مشکل حل شي رښتیا ویل پکار علماء ول پکار دي چې په دې منبر باندې هغه څه وي چې محمد صلی الله علیه وسلم الله ویلي دي صحابه ویلي دي دا خبره ذکر کی تنه ډېر مصیبت ده دا ورېدل نه پکار مشکلات کې مولا دي غاټ پټکي والا چا غونډه دي زه د خلکو ته حیران یم چې تاسو ته بشپیتا بیا کار کې د دین پته نه دا مولا سوی دا بغتای وي کدی نه پلان کې پیر سی وي په هوا کې مړ مرغه ژوند دی کنه هوا کې خلاف مړ مرغه یې نه دا پیر سی څنګه ژوند دی الله قانون دا چې مرغان بری الله نه ژوند دی کوي به به چې ژوند دی کوي خو نه ژوند دی کوي ستګرځي راګرځي تو شین الله ژوند کړي د پاره د بعث بعد الموت لکه عزیر علی السلام واقع شو اخر شو خو الله ژوند کړي کنه عزیر علی السلام خرچا ژوند دی کو الله ژوند دی کو د عزیر علی السلام نه غټ پیر نشته دی نورونو په منبر دروغ ویل په قضا کې دروغ ویل په جنگ کې دروغ ویل کلی کې دروغ ویل د دوه مشکلاتو پیدا کول د مسلمان دا دروغونه ځان باید زم وساتم زما مسلمان دوري منسه حتی په ټلیفون دروغونه موږ په ټلیفونونو دروغ وایو زم یو ځل کې چا په دی باندې او پیژند چې لکه دا سړی په ټلیفون دروغ نه کوم ځي سره رواني شګی سره مړه نا وخت شروع راکو وخت سره انتظار کول شي ډیره خده کني لاري دی الله پاک آباد لاره دا کنه منګ ورته سوایو چغان ته دی ګټ صدر رواني ګور لګه فاصله ده نو ټیم خو نه کمیږي کنه اقا ټیم کې بزی چې کوم رښتیا دي نو دروغ دی ولي دا منګم کله کله ویو باید چې موږ ونه وایو ځکه موږ تاسو د ایمان د وجنه قیمتي ځان ولی خراب الله موږ له رښتیا باندې جنت راکې ولی په دروغ باندې جنت د لاس نه ورس او دریم نمبر وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه د جنت په لوړه معنی چت ځي باندې به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو غټي بنگلي ضمانتي ما یو بنگله به هغه چاله ورکوم چې د چا اخلاق خسته
اخلاق زمون ډیر کمزوري دي لکه په دی اولنې خبره کې وګوره برناقه جنگونه کول دا بد اخلاقی دی دویمه کې وګوره دروغ ویل دا بد اخلاقی ده د مشر به احترامي کول د جمعه د مدرسې د عالم د تورسری د ماشوم باندې شفقت نه کول ظلم کول هغه خزي پښو مړ کړي او هغه بد اخلاقی ده ولې حیواناتو ته تکلیف ورکړي اخلاق ډیر مزیدار شی دی نبی صلی الله علیه وسلم کې ډیر کمالي صفاتونه خو الله فرمایي وانک لعلى خلق عظیم ستا اخلاق ډیر مزیدار دي اخلاق څه ته وایي رسول الله طریقې نظم مؤمنانو ورونو په دې حدیث کې درې سببونه د جنت ذکر شو یو دا چې لانجې منجې مخه خواده ټیلی ختمه و بس اگر کتاب کې لک تاوانم دنیا والا در ورسي الله به جنت درکړي دویم دروغ پر خودل اگر که په غب کې ولی نوي دا پر خودل چې الله جنت کې کور درکړي او دریم نمبر اخلاق خسته کول د دې د پاره چې الله تعالی جنت درکړي دروغ یو څو زینو کې به راوړي دو مسلمانان روان دي او ته جرګه کې دا یو درته جزاغه وژنه موتور ته چې شی واغه ټوپک راډ کړه وژنې دي ابرته زما لاس کار نه کوي ته شور راخو ته خصه ټیک ټاک دې زما ورور دې په کې پیونو شم غوسه شوم او بس بخنه ته غواړم تاسو ټول کله غواړم یعنی په خلقو د صلح د پاره خزا او خاون کې ورانه رش د دې د صلح د پاره جهاد کې دروغ وایي کافر دیونی شي په تعالی شي کې ته مجاهدی استاپلار به مجاهدی مجاهدینو خبره براته نه کوي خیال دې شو نه مدا مجاهد نه ګوره پالتو خبره بنه کړه دغه ځکه دروغ ویل مثال په تور مجاهدین یو طرف ته حمله کوي او خلکو ته چې موږ دی بل طرف ته زو دا دروغ چایز او دریم نمبر چې خزه خاوند ته او خاوند خزه ته وای خود د دروغ نه ګوره چې بیا په یو بل بدګماني پیدا شي ځکه د خزه او د خاوند په منځ کې یو شی د چغه ته اعتماد باور دا چې خراب شو به خراب الحاصل باید چې موږ تاسو د دروغ نشتناب وکړو کاغه صحیح مو که زما بل رور دی مشر دی که کشر دی عالم دی که امید دی خو په جواب باندې دروغ ونه وایو او رښتینی پاتې شو رښتیا ډېر خشید درې سببونه په دې حدیث کې د حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی صحیح حدیث یو بل حدیث دی او دا حدیث ته یاد کلاول خو زه به درته وایم چې د دې څه معنی ده نو معنی ورسته ویم چې ټول کچ به ورسته راو بس سبب څه شی دی حدیث واوره عائشہ فرمای رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم بیبی او د ابوبکر صدیق لور او زمونږ استاد امهات المؤمنین فرمای جاءت لی مسکینه دا حدیث یاد کا او زنانه به خطبه ته وګ دیو کړی موږ ته پته نه لګي خو توای چې وګ دی مسلمانانی جنت ته لاړي عائشہ فرمای جاءت لی مسکینه زما کور ته او زما خواته یو غریبه خزر اغله تحمل ابنتين لها د دې خزي سره دولونه وي دوه لورګانی مسرج نفعطعنتها 3 تمرات عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای ما دې خزي له درې کجوري ورکړه چې و دې وی لور لور کې یو بل له یو کجوره ځانتا اخري دا د خلکو خوراک وغه اوس بل منځ میزان له جوړي راوړي د وړي بنځان ته چولنن راوړو کلی جنې بل واغ سره در باندې سبب بل راوړي دا مې د چکر بوټان دی دا مې د کور بوټان دی دا مې د وډي دی دا مې د کسی راوړه ولا چې الله توفیق درکړي خو خوري اصل علامت نه حالات ته ګوره قاری سوړه ته راځي هغه راوړه واړه دي عادت یادې چې تیرا ولې ور کوي نبی صلی الله علیه وسلم بیبي فرمایي وای چې ما ته یو خزراله او غریبه او دولونه وسره ما درې دانې کجوري ورکړه چې یوي سر ورسي نفعطت كل واحده منها تمره دا خزر اولګي د خپل یو کجوره یوی لور لور کړو بل کجوره بل لور لور ورفعت الى فيها تمره لتاكلها او دا مسکینه خزر اولګي د چې یو کجوره خپل خلی ته واچول ورفعت الى فيها في خلا یو کجوره سره واغستو دی خلی کېږي لتاكلها چې دا کجوره سوکي ځانته اخري نفستطعمتها ابنتاها دلونو ورته چې مور موږ له بل کجوره مرا یوي مخ کې ور کړی دا یو درا واغست خلیته اچینو دی بچور ته چې موږ لم دارا کده سي لاس چي دا ماشومان ته وغختله نفشقت التمره التي كانت تريد ان تاكلها بينهما دا خزر اولګي دا کجوره په دې منځ باندې د سیمینه مې کړله هغه کجوره چې ځان له خړل نیمه وی ماشومې له ورکلو نیمه بلې ماشومې له ماشومان د سورې څومره کجوره ورسېدي یو نیمه او مورته یو کجوره پاتې نشو
عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د دې مور دا شفقت او دا ترس او د امینه د خپل بچو سره او د دې خزي دا د عدل او انصاف چې ما ولیدلو چې په دې بچو څنګه د مال تقسیم کړلو نو فاعجبني شأنها د دې کار زه ډیره حیران کړم چې دا څنګه مور ده یار چې د دې ماشومان په منځ کې دا کجوره نه مې کړم زمونږه وسانه نه و چې میراث شي پاشه خدایم جارو کو خدایم تباہ او برباد کنا ماشومان کی فشقت هغه نه مې کړله عائشہ وی چې دا واقعا مې ولیدله په دغه نبی صلی الله علیه وسلم چې کور تراغنه فسکرت الذي صنعت لرسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر ته مې قصه وکړه چې غریبه خزه وا دلونه وسره وي کجوري غختلې درې دانې مې ورکړې وی تقسیم کړه دا بلې خړله چې ماشومان ته وغخته دایم پاګې نه وای کړه تیر ناشنا خزه مې ولید الله پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم اوس فیصله کوي فرمایي ان الله قد اوجب الجنه الله دی خزله په دې ترس باندې په دې شفقت باندې په دې عدل او انصاف باندې چې د بچو په منځ کې انصاف کړی دی الله دی له جنت واجب کړلو او اعتقها بها من النار او یا الله د جهنم نه په دې کار باندې بچ کړی اوس د حدیث معنی یاد کړئ حدیث کی فائدہ دا شول چې الصدقه من اسباب دخول الجنه صدقه چې څوک اگر که خپل بچي ولې بچی له ماخام ننګول نه راوړي ولې جامع ولا نه راوړي وړو ولا نه راوړي خو لګ دینت کې دا بټن تاو راتاو که تاسو ته مخ کې ویلي چې ټول د جنت اعمال کوي خو گاړه سره لګ چپا روان لګ اسی لګ سټیرنګ لګ تاو قدیم تا نو صدقه اگر که خپل بچي ولې نه وي اگر که د سوال مړی ولې نه وي په دې باندې انسان جنت ته ځي العدل انصاف کول ته وګوره غوي روغي ویل نه دا ور کړي بلکې په منځ کې ولا څه کړي دا نه مې کړي دا او الشفقه په بچو باندې خفه کېدل ترس کول په خپل بچي دی الله جنت ته به خبر ته پام نشته نظم مؤمنان ورونو د خپل بچو یا د عام مؤمنانو مسلمانانو د پاره صدقه کول عدل کول انصاف کول د الله په مخلوق باندې ترس او خفغان کول اگر که یو ټیم منګه وږي پاتې عجیب ادا ده چاله چې الله وسور کړه چې پاتېږي نو په سترخان کې نیمه کاسانې ټوله ډکه پرتی او چې څو غریب دی غل څو قرض مله غریب څنګه څو قرض نه ورکړي دا به مال د کوم زینه راځي او دا ډیر خراب عادت دی دا خراب عادت مسلمانانو سره قرض کې لاس اړاوه مسلمان سره دی وخت په مړی کې لاس اړاوه نو دا زنانه چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله دې له جنت واجب او فرض کړلو او دا زنانه د جهنم نه بچ شولا ورونو بھارته صدقه وړي په کور کې کړي او عدل او انصاف کړي نو بچو کې به عدل او انصاف کې یو بچي سر ته خېجول او بل د خپل لاندې کول دا صحیح کار نه د خپل مستقله موضوع ده چې العدل بین الابناء بچو په منځ کې عدل او انصاف کول نو اگر که تاسو په خپل بچی باندې ولې جنت ته نه وای خپل بچی باندې جنت ته لاړ شئ مثلا الله تعالی توفیق درکې پټه غوخه دې کور ته راوړ یا گاونډي درک په چله که هم بس نو ګولې درولې الله له ایمان ورکړو گاونډي لا تا غوخه راوغسته دې بچو کې دې لګه سکړه تقسیم کړه جنت ته بځي کنه بځي اوس په پردی غوخه په پستا او خپل بچی په انصاف به جنت ته ځورونو جنت ډیر آسان شی دی او چې چل خو یاد کې چل خو یادول پکار دي زما مؤمنان ورونو صدقه عدل شفقت ترس د بل مسلمان خیال ساتل اگر که ځان وګي کې په دې ولګه به ته جنت ته زیاده دي ماشوم په دې شفقت باندې به ته جنت ته زی او دا زمونږ د اسلام خلاګانې دي من محاسن الاسلام تاسو ګوره غټه ګناګار خزوا پس پی باندې ترس کړي او به ولا ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت سخت زړه خسته کار نه دی ځکه یوې زنانه ډیر نه عمل زنانه واخو پښوی ډیر په بے دردی باندې مړ کړی په خو نه شلو د دې عمل د وجنه به جهنم ته ځي یو بل سبب په دې کې موږ تاسو له کمزوري ورونو هغه دا چې د الله رب العالمین نمونه نه نوی نمونه یادول دغه په معنا ځان پوی کول هغه چې موږ لڅوي اق شانتي عمل کول دا چې څوک یاد کړي عمل پی وکي په معنی ځان پوی کی الله رب العالمین بدا جنت ته وي موږ څنګه غافل یو ځکه ډیر خپش مولا یو سړی سره خګاړی کنه مزیدار ټاپ بهترین تیل ارڅي برابر پیسې مو سره ډیر خدا شی بخیل دی پر دې سوزه کې څنګه خته د مخه دړو خړکړل نو په دې د اوس په څه خلا گاړی وکړه ولکه زما شان د الله تاسو په چم گاون کې په بل جمعه
خو زه تاسو ته حیران پر دې څه کې نه خلی دوړو باندې مخونه کړی څو ځل می قاری راوست چې 50 خور کې په بچی باندې قصه کې ازما تاسو کوي چې تاسو په ما سل ثابت کړی پر دې سل زم ضمانتي زم ذمہوارم ما 3000 روپے معاش دي 1500 روپے ملګری راکې زما ملګری بازار کې دي هغه راکې پټي مې راکې نوی راکې جوړې نه راکې راتنو چې بیا راشو بیا دا ټکټ کې نه وای د دې څلورین نه پاسه تاسو څلورنه ثابت دي نت د سره شته خلک پیژنې خپلوان مشته پردي مشته کې چا ثابت دي ضرورت یو غوي په دې کې لیکل لاله دا ځان لته چې الله خلک څوک څنګه ساتي او څوک څنګه ساتي نو زما خود څه وس نه کیږي نه زه په دې شتم تاریخ باندې قاری لپیسي ور مؤمنان ورونو لک شانتی دا بچی مدرسو کې داخل کړي لک په دې بچو باندې بدی کړي کې معاول ورته برابر کړي 1115 ماشومان ګرځي په دوړو باندې خړ خړ خپل لاسونه چودلی کله پلار ته پوسی وکي ور دومره پی کېړه ولې دسی په کولی سر کړي کنه چې دا ولا چا فرمایشي راغوښتي د چترال و د بچی ته پوس کې پیسې نشته یدا الله بندګانو من نه لکار والے من استعمال نشته څه زکوي معنا بل الله تاسو ته پوس کې تاسو نه بزما کوي چې څوک پاتې راغ ثم لا تسالون يوم اذن عن النعيم بیا بصر الله زما نو دا یاد کا په بچو باندې الله نو منابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای ان لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه دلانه نبی نمونه دي سل یعنی یوتی منفیکا د بعض اهل علم ویل چې دغه نه نبی نمونه دي او بعض اهل علم د الله ډیر صفاتونه ذکر کړي الله اسم ذات د الله دی او باقي اسماء او صفات د الله رب العالمین دا چې چایات لمن احصاها دخل الجنه احصاء لفظا تلفظ د الفاظ دی یاد کړه احصاء معنا باندې ځان کوی کو احصاء عملا عمل دی په وکړلو الله بدا انسان جنت ته به څه مطلب نه نبی نمونه د الله زده کول دغه په معنا ځان کوی کول او به د الله سمینه کول بس دغه سړی به جنت ته څومره آسان کار خدا موږ نه یادو دا ډیرو ماشومان ته یاد دي خو څومره ماشومان ته نه دي یاد بس عجیب شان ورونو دا یاد کوي مشران یاد کوي کشران یاد او به دا مخ کې مې زموږ استاد محترم شیخ امین الله حفظه الله هغه د اسماء او صفات د الله رب العالمین د دینونو پوره معانی پوره فواید پوره مقصدونه ذکر کړی دي ډیره طولانی وګدوګ د بیان نه پکړی تی یاد کا وایو بیا ګور عجیب ده یو عالم راته د مقلد په نوم معرفي کړو دا بل عالم راته د غیر مقلد په نوم نه چې څوک مقلد دی غیر مقلد په قران وی دا ټیک نه دی او چې څوک مقلد دی غیر مقلد دا مقلد دی دام ته د الله بندګانو دا قلید ملید ته درې کوي قلید ملید ته درې کوي وای وري چې سوی الله ولا وای کنه وای د الله نمونه زده کول د الله صفاتونه زده کوله دا جنت ته د داخلي دلو بل سبب دی دبل حدیث بخیرانه ویما دغه د جنت ډیر سببونه دي عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه فرمایي و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من شهد الله اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق فادخله الله الجنه على ما كان من العمل دونه حدیثونه بخاری ولا الله نبی فرمایي چې دا خبره کړه چې الله واحد لا شریک دی توحید مخکې مویل دیمه خبره دا چې ان محمدن عبده ورسوله نبی صلی الله علیه وسلم کې به دوه خبرې معنی یو بشر دی عبد مور پلار نه پیدا دی او دویم د رسالت دی معنی چې دا پیغمبر دی دریم چې د چا دا عقیده و چې ان عیسی عبد الله ورسوله عیسی د الله بنده دی ګوره او د الله پیغمبر دی وکلمته القاها الى مریم الله بغیر د پلار نه پیدا کړو مریم ته الله رب العالمین د خپل قدرت د ښکارا کولو لپاره جبرئیل لګلو دا د الله رب العالمین یو القا ده او د الله د طرف نه روح دی الله پیدا کړی دا عقیده بکې چې پلاری نشي او دا ایمان د چا وی چې جنت حق دی جهنم هم شته دی فادخله الله الجنه الله به انسان لره جنت ته داخل کی توحید نبی علیہ السلام پیغمبري عیسی علیہ السلام نبوت او دغه عبدیت او د قشند جنت مې او جهنم منی الله به انسان چیرته داخل کی دا وګورئ موږ تاسو کې شته کنه الله واحد لا شریک منو کو نه منو یو خود سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم انسان دی او پیغمبر دی او اخیرانه دی منی کنه منو دام ختم شو دام منی چې عیسی علیہ السلام پختو کې ویم خدای نه دی بنده دی بنده او پیغمبرو دام زمونږ عقیده ده کنه
دام زمنګ عقیده ده چې الله رب العالمین کله انسانان بغیر د مور او پلار را پیدا کړي لکه آدم علیه السلام، کله بغیر د مور نه پیدا کړي او پلاری موجود وي لکه حوا ابي، او کله مور وي او پلاری نه وي لکه عیسی علیه السلام، او کله دوانه وي لکه ماوته. نو دام باندې کنه چې الله د خپل قدرت د ښکارا کول د پر عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا کړي. جنت منی کني منی الله دې درکې، جهنم منی کنه منی الله مت وساته، ټول منی کنه منی. حق د گاڑی قصه د گاڑی د شړه کې روانه سرک ته کا بس الکه دا شین را پکشته الله په جنت راکې. مخکې د خوان خبره د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث په اخیره کې مولوی سم خو نورم ډیر ګناګار یو کنه، من خو مثال د غلبیل د مولوی سم دا می عقیده د جهنم ته می وانرتي علی ما کان من العمل. د انسان چې په هر عمل باندې مبتلا دی ګناهونو کې دي، څه مطلب دا عقیده دی مضبوطه او صحیحه وا، نور اعمال در د ګناهونو کې د سترګې دوران استعمال دي، غوګونه دوران استعمال دي، لاس باندې خلکو له چپیړه ورکول، په خو باندې خلال روان، خو عقیده دی روغه ده. د نور اعمال بدل یا الله سزا درکړي یا بدرت الله معاف کی، خو حتما چې د چا دا عقیده والله به جنت ته سکی ورننه باسي. الله رب العالمین دی ما او تاسو مؤمنان رونه ټول په دسي اعمال باندې راولي چې دغه اعمال د وجه الله رب العالمین خلکو له جنت ورکړي. یو پکې د الله فضل دی، الله دې موږ او تاسو ته د خیر په نظر وګوري. مزما مؤمنان ورونو حاصل او خلاصه د خطبه دا شولا الحمدلله الذي توحید هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، الله توفیق انبیاء باندې ایمان راول دا من اسباب الجنه ده. زما مؤمنان ورونو جګړې پر خودل اگر کستا تاوان پکې وشي، زما مؤمنان ورونو دروغ پر خودل او اخلاق حسنه کول دا د جنت د اسباب ندي. او عائشه رضی الله تعالی عنها دغه مسکینه خزې د کجوري واقعا صدقه په بل چا باندې کول، بل مړول ځان وګي پر خودل کله کله، او دغه شان شفقت کول عدل کول دا د جنت د اسباب ندي. او بل سبب د الله رب العالمین نمونه زده کول، دغه په معنا ځان پویا کول، دا معنا مطابق زندگی تیرول، او دغه شانته د توحید گواہی ورکول، د رسول صلی الله علیه وسلم د پیغمبري، د عیسی علیه السلام د عبدیت او د رسالت گواہی ورکول، جنت او جهنم منل څنګه قرآن او حدیث ویل دي، او د نور ګناهونو اجتناب کول. دا هغه اعمال دي چې الله رب العالمین په مؤمنان جنت ته وي. رب العالمین دې زما خطایان معاف کړي او تاسو دې الله معاف کړي. هغه مؤمنان رونه او خوان دي چې مو د خاورو د ډیرونو لاندې دي، الله رب العالمین دې په باندې رحم وکړي. الله رب العالمین دې غوته د کرامت او د رحمت نظر باندې وګوري، او الله رب العالمین دې موږ او تاسو د ګناهونو نه وساتي. الله دې موږ له نیکی توفیق راکړي، والله دې زموږ ایمان ناخلي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.